کړی وي. مثلا دغه کیوري پرون مونږ جوړه کړه د فیس په نوم باندې چې دوی کې مونږ څه شی ورکړي دلته دلته مرته ویلې چې فیس نه ورکړی که نه نو اوس دی مونږ ټول هغه کسان راته ښیي یا مثلا مونږ په دې بل کیوري کې په دې کیوري کې څوک ورکړي هغه کسان چې فیس یې ورکړي یا مثلا دلته مونږ لیکو هغه کسان چې فیس یې څو وي 500 نو اوس چې کلیک کوو دی به هغه کسان راته ښیي نو دا خو به دې کې سټور شوه که چېرته زه په ټیبل کې ریکارډ اضافه کړم 500 والا یې راسم که زه غواړم چې داسې کیوري جوړه کړم چې کله یې ډبل کلیک پرې وکړم خلاصوم یې دی ما نه پوښتنه وکړي چې څه شی غواړې مثلا کوم نوم والا غواړې یا کوم فیس والا غواړې نو چې بیا زه هر یو ورکړم دی ماته به مثلا اوس دا کیوري ده اوس ګوره زه د ډیزاین ته راځم ما لیکلی ده چې فیس یې څو وي دا ختموم زه هم چې کله زه دا کیوري خلاصوم دی ما نه پوښتنه وکړي چې کوم څوک غواړې څوک غواړي مثلا په نوم کې راته وایي چې څوک غواړي نو زه چې د هر چا نوم ورکړم هغه نو څه به وکړې قوسونه دغه دوه قوسه به استعمالوئ د یوې قوس خلاص شو یوې باندې ګوره قوس خلاص وبلیکئ لایک هو دا غټ قوس لایک نه وروسته د فیلډ نوم به لیکئ فیلډ نوم څه شی ده اس نیم ده که نه دا به ولیکئ اس نیم قوس باندې اوس چې کله په کیوري کې دا ولیکل نو چې کله ته هر وخت ډیټا شیټ ویو کلیکئ دی تا نه نوم دلته غواړي مثلا زه ورته وایم چې څوک راته وښیه علي څوک راته ښیي بیا چې زه کله بیا مثلا ډیزاین ته لاړ شم چې کله بیا ډیټا شیټ ته ځم بیا به دلته غواړي مثلا دا ورې ورته وایم چې څوک راته وښیه دا ورې به څوک راته ښیي پوه شوئ کولی شم چې په اور کې هم ورسره فیس ورکړم مثلا دلته ورسره ولیکم اور کې لایک قوس به خلاص کړم قوس به لایک فیلډ نوم څه شی ده دا به ورسره هلته قوس بیا لایک او قوس خلاص لایک بیا به د فیلډ نوم ولیکئ قوس به نیم کې هغه کې هم همداسې وګوره هغه هم لایک ده استاد هو لایک ده ټول لایک یعنې حتما باید دا ولیکل شي اوه دا به ورسره نو اوس چون دا هم په اور کې لیکلی خپل متوجه ستي اور معنا یا دا یا دا نو اوس چې کله زه ډیټا شیټ وکلیک کوم ګوره دی اول د نوم پوښتنه کوي چې څوک غواړي مثلا زه ورته وایم چې څوک اوس به ګوره د چا پوښتنه کوي فیس چې فیس یې څو وي مثلا زه ورته وایم چې فیس یې څو وي اوس به څه کېږي ګوره دا چون اور کې ده که نه که چېرته علي و علي راته ښیي که علي نه و هغه څوک راته ښیي چې فیس یې 500 وي که دواړه راته ښیي که دواړه نه وي دواړه نه راته ښیي اوس اوکې که ګوره هغه څوک چې نوم یې علي ده هغه هم راته وکړو او هغه څوک چې فیس یې 500 ده که چېرته دا په اور کې نه وي او دا په کرایټیریا کې وي اوس ګوره که زه دا دلته ولیکم اوس به څه کېږي چې کله زه ډیټا شیټ وکلیک کوم نو ګوره دلته به نوم پوښتنه کوي مثلا زه ورته وایم نوم یې اوس به وایي چې فیس یې څو ده یعنې دغه نوم چې تا ورکړو علي د علي فیس څو ده یعنې کوم علي غواړي چې فیس یې څو وي زه هم هغه علي چې فیس یې څو ده 500 اوس به ګوره نور نه راته ښیي صرف هغه علي راته ښیي چې 500 ده یعنې کله چې کرایټیریا کې ته لیکې دته اینډ وایي په انګلیسي کې اینډ مثلا علي اینډ ولی علي او ولی که دواړه نه وه بیا هم نه ښکاره کوي خو که چېرې اور کې وي اور کې مطلب چې که دا و که دا و دا راته وښیه که دا و دا راته وښیه که دواړه پوه شوې نو ته کولی شې چې بیا هر فیلډ ته داسې سټیټمنټ ورکړې چې کله دا کلیک کوې اجل هو بله مور اضافه کولی شي بله مور اضافه کولی چې هر څومره ور اضافه کوي هغومره به د یو ریکارډ سپیسیفیک کېږي که نه خو ګوره ما درته ویل چې اور معنا یا که ته په پښتو کې اوس مثلا وایې چې دې صنف ته دې قاسم راشي یا دې عبید راشي څه معنا چې که دی دې راشي که دی دې راشي که نه مثلا یو کار یو چاته سپارې چې فلاني ورور ته مې دا کار وسپاره که هغه نه و بیا ده ته ور وسپاره که نه نو که دواړه خو دواړه به یې وکړي که هغه نه وارې چې هغه به کار وکړي او اینډ څه معنا چې دواړه دې وکړي مثلا زه ورته وایم چې دی مونږ درس هغه وخت شروع کوو چې عبید مې او قاسم مې یعنې دواړه کوه بیا درس شروع کوو که نه بیا درس نه شروع کوو نو که چېرته کرایټیریا کې ورکړې دا د اینډ باندې ورکړي مثلا ما دلته ورکړی چې نیم علي او فیس یې باید څو وي 500 وي یعنې هغه علي چې فیس یې 500 یا اوس مثلا زه ورته وایم چې ولي اوس به وایي فیس یعنې د ولي فیس باید څو وي کوم ولي غواړي چې فیس یې باید څو وي زه ورته وایم هغه ولي چې فیس یې څو وي 600 هغه ولي چې فیس که چېرته مثلا زه دلته هغه هم ورسره ورکړم پروګرام هم ورسره ورکړم لایک پروګرام هماغه فیلډ نیم یې ولیکو اوس ګوره ټول کرایټیریا کې دي که نه نو چې کله زه ډیټا شیټ وکلیک کوم نو اول د چا پوښتنه وکړه مثلا زه ورته وایم چې علي کوم علي چې یعنې پروګرام یې کوم یې وي زه ورته وایم هغه علي چې پروګرام یې څه شی وي ورډ وي فیس یې څو وي یعنې کوم علي غواړئ چې نوم یې علي و پروګرام یې ورډ وي او فیس یې څو وي 500 داسې علي پوه شوئ او که چېرته دا راواخلم په اور کې یې کومه
اوس به څه کېږي چې کله زه دا کلیک کوم اوس ګوره اول یې د نوم پوښتنه وکړه نو زه ورته وایم چې کوم علي راته وښیه څوک راته وښیه علي راته وښیه چې فیس یې څو وي د علي زه هم هغه علي چې فیس یې څو وي 500 اوس خبره اور ته راغله یعنی که هغه علي چې فیس یې 500 وي که هغه نه وي بیا ماته کوم پروګرام والا وښیه مثلا زه ورته وایم هغه پروګرام چې څه شی وي ورډ والا هم نشته خو علي 500 شته صحیح ده کوم پروګرام وینډوز لکه چې لرو که نه اوس به بیا به علي ولیکو زه هم هغه علي چې فیس یې 500 وي یا هغه څوک چې پروګرام یې وینډوز وي وینډوز هم نشته اکسل شته علي چې فیس یې 500 وي او یا اکسل پروګرام هم هېڅ نه دی صحیح ده نو که چېرته وي بیا به دا شو کیوري مشکل نه لري دا کومه کیوري ده ګوره دلته موږ کیوري ټایپس لرو کیوري ټایپس دا کومه کیوري وه سلیکټ کیوري دته سلیکټ کیوري وایي سلیکټ معنا انتخابول موږ مثال د یو دوه دریو نه زیات نومونه پیدا کولی شو نو دا وینې سلیکټ شو چې موږ ویلې چې ریکارډ راته سلیکټ مثلا هغه څوک راته انتخاب کړي چې 500 وي هغه څوک راته انتخاب کړي چې پروګرام وینډوز که دته کومه کیوري ویل کېږي دته سلیکټ کیوري ویل کېږي اوس دلته نورې کیوریز هم موږ لرو چې د میک ټیبل کیوري اپینډ کیوري اپډیټ کیوري کراس ټاب کیوري ډیلیټ کیوري هم نور کیوري چې په دې کې اول راځو میک ټیبل وایي میک ټیبل به په بل کیوري کې وایو یو کیوري به ساده جوړه کړو چې هیڅ هم لري کیوري ویزرډ سټوډنټ ټیبل نه به جوړه کړو ګورل د کیوریز هم درته کوي وینې چې کیوري وي کیوري به ورسره لیکلي چې ټیبل وي ټیبل نه نظام چې ټیبل نه راته جوړه کړه دا جوړه شو ډیزاین ته راځم مثلا ورته وایم چې هغه کسان چې فیس یې 500 ده دا بیخي ماته ټیبل کې جدا کړه د دې ټیبل ماته بیخي جدا جوړ کړه د کومو کسانو چې فیس یې څو ده 500 ده نو اوس به وګورم چې 500 څو کسان لرم 4 کسان نو ځم چې دې بیخي جدا ټیبل نو بیا به راشي دلته به میک ټیبل نه استفاده وکړئ ګوره کرایټیریا کې دا تیار لیکلی اوس میک ټیبل دی وایي چې ټیبل باید په څه نامه وي دلته یو نوم ورکړي کرنټ ډیټابیس په همدې ډیټابیس کې انادر ډیټابیس په بل ډیټابیس کې که د مخکې نور اکسس کې کوم ډیټابیسونه جوړ کړي یو هغه ورته ښیي هم یې کولی شي خو فعلا به کرنټ ډیټابیس ورته وښیم او یو نوم به ورکړم مثلا زه وایم چې فیس یې څو وي 500 په دغه نوم راته ټیبل جوړ کړه او هغه کسان چې فیس یې 500 ده اوکې اوس به څه وکړئ اوس ولته رن رن چې کلیک ګوره دلته یو میسج درکوي چې یو ار اباؤټ ټو پیسټ 4 روز انټو نیو ټیبل کله چې ته نوی ټیبل جوړوې څو ریکارډ دی ورچی 4 ریکارډ 4 نفر هم درلود لکه نه نو هغه دی ورچی غواړې که نه غواړې زه هم غواړم یس ګوره دی ټیبل جوړ شو اوس که زه دا کیوري کلوز هم کوم سیو کینسل دی نه سیو کینسل دی اوس ګوره دلته به یو ټیبل جوړ شوی وي 500 باندې چې خلاص کې کوم کسان پکې دي دته میک ټیبل کیوري وایي چې ته کولی شې له یو ټیبل نه له یو کیوري نه ټیبل جوړ کړې او هغه ریکارډ چې ستا په کار وي هغه ریکارډ ورواچوې پوه شوې په دې باندې بل به یو بله کیوري هم جوړه کړو سټوډنټ نه په دغه که ډبل کلیک وکړئ هم دا ټول فیلډز خپله راځي ګوره کیوري خپله جوړ پوه شو په دې طریقه یې هم جوړولی شئ او که په هر یو ډبل کلیک وکړئ په هغه طریقه یې هم جوړولی شئ او که خپله راسن په ویزرډ باندې جوړوئ په کریټ کې هم یې جوړولی شئ ویزرډ بیا به ورته وایم چې دا ولې د سټوډنټ نه بیا بله کیوري راته جوړه کړه دا ولې څه وکړه دا ولې اپینډ کیوري اپینډ معنا ور اضافه مثلا ما په دې ټیبل کې کوم کسان ور اچولي وه چې فیس یې څو 500 اوس ورته وایم چې هغه کسان هم ور واچوه چې فیس یې 600 کوم ټیبل ته یې ور واچوه مثلا دغه ټیبل ته یا بل ټیبل ته هر ټیبل ته له دې ټیبل نه کوای چې بل ټیبل ته ډیټا ور واچوئ 600 والا به یې ور وګورئ څو کسان دي 3 کسان دي نو زه وایم دا م ور واچوه نو بیا به اپینډ کلیک کړئ اپینډ معنا ور اضافه کول کلیک یې کړه اپینډ چاته ور اضافه کوئ یو ټیبل نوم به ور وښیم مثلا زه هم دغه ټیبل ته اوکې که اوس به رن کلیک کله چې رن کلیک دی درته وایي چې څو روز لرئ 3 ریکارډ لرئ غواړئ چې ور واچوئ زه هم واچوم یس اوس چې ګورئ زه دا ټیبل خلاص کړم ګوره دې کې به 600 والا هم حساب کړم دته بیا اپینډ کیوري وایي پوه شوئ په اپینډ کیوري باندې بل دا اپډیټ کیوري اپډیټ معنا بدلول که غواړئ چې بدل یې کړې مثلا زه ورته وایم چې اپډیټ یې کړه بدل یې کړه څوک راته بدل کړه فرض مثال زه هم چې دغه فیس چې په 500 ده د هغو کسانو فیس راته 1000 روپۍ ده په همدغه ټیبل کې یا یو ټیبل چې زه ورکویم هغه کې چې فیس یې 500 ده څو یې کړه 1000 یې کړه نو دلته به زه اپډیټ کلیک کوم کله چې د اپډیټ کلیک وګوره یو کرایټیریا شو یو دلته اپډیټ ټو ور سره اضافه شو وینئ مثلا ما لیکلی چې فیس یې 500 چې ده هغه څو ته اپډیټ کړه هغه 1000 ته اپډیټ کړه اپډیټ معنا نوي کول اپډیټ کول نو اوس بل راشئ رن به کلیک کړئ کله چې رن کلیک کړئ درته وایي چې څو ریکارډ دي 4 ریکارډ بدلئ
چې ګوره زه دا ټیبل خلاص کړم 15 سوالای راته څو کړي دي دا ګوره دغه ټیبل نه د خپل کوم ټیبل چې کیوري جوړه ده هغه کې د اپډیټ کوي اوس وګوره دا به څو ځر شي دته اپډیټ کیوري وایي او بل ډیلیټ کیوري کولای شي چې ډیلیټ کړي مثلا زه ورته چې ټول هغه کسان راته ډیلیټ کړه ډیلیټ په کلیک کې ځم ټول هغه کسان راته ډیلیټ کړي چې فیس څو ده زر اوس موږ زر کړه پته کی کنه نو کواړي چې ډیلیټ کې بیا برابر کړي رن نو ګور دې به چې څلور ریکارډ دي زر والا ډیلیټ وي او ډیلیټ کړه which کړه زه دا ټیبل خلاص کوم څه پکې دته اکشن کیوریز یا کیوریز ټایپ وایي select make table append update and cross tab او دا یونین دا پرې دی نن بس هم راځه پوښتنه تر دې ځای دا بس